क्रिसमस डे यानी دا ورځ مسیحي مذهب سره تعلق لرونکي خلک په هر کال 25 دسمبر په ورځ په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ لمانځي په ډیره خوشحالۍ سره. په دې ورځ د عیسایانو اختر وي. د کریسمس په دې موقع په کورونو، سړکونو، میدانونو او په مختلف ځایونو کې برقي کومکومې کریسمس ټری رڼاګانې جوړې کړې وي. زیات پکې شین او سور رنګونه شامل وي. د کریسمس په دې موقع د سونې او چاندي په رنګ کې تیار کړي شوي چاکلیټ او نور خوراکونه خوړل کیږي. په دې موقع د عیسایانو مذهبي مجلسونه، خصوصي عبادتونه او د سماجی تقریباتو اهتمام کیږي. په دې موقع د شجره کریسمس رسم، د تحفو اخیستل ورکول او د سانتا کلاز راتلل او په خاص قسم تیار شوی سندرې ویل کیږي. په 25 دسمبر د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په دې ورځ سرکاري چوټي وي او د کاروبار په لحاظ سره د پورا کال په نورو ورځو کې د کریسمس دغه ورځې ډېرې ګټورې وي. د کریسمس په دې موقع چې کومې موسیقي، فلمونه او ډرامې تیارې کړې شوي وي، هغه دوی په دې موقع ډېرې په غور سره اوري او ګوري. د کریسمس په موقع د سانتا کلاز او د شنې ونې ډیر اهمیت دی. د کریسمس شروع کېدو سره ډیر خلک په پاکستان کې دا شنه ونه د لاهور او کراچۍ نه راغواړي او ډیرو خلکو ته د کریسمس په موقع په چرچونو کې ورکړل کیږي. د دې شنې ونې د سجاوټ کولو مطلب هم دا دی چې نوې کال شروع کېدو والا دی. دا خلک د دې نه د نوي امیدونو خوشحالو تمه لري. کریسمس یو تهوار دی چې کوم عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش په نوم دا تهوار کوي. د دې رواج سره د مسلمانانو هیڅ تعلق نشته. مسلمانان حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر مني خو دا تهوار یعنی دا رواج نه کوي. د مسلمانانو نه دا توقع ساتلی شي چې کله د حضرت عیسی علیه السلام ذکر راشي نو پکار ده چې علیه السلام ضرور ووایي. د دې نه علاوه د اسلامي عقیدې په مطابق د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام بیا د دنیا ته تشریف راوړي. امین افریدی، پشتو ټین، ضلع خیبر باڑہ.